د هند لومړي وزیر ولسمشر غني او افغان ولس ته د ټاکنو مبارکي ورکړه. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي ولسمشر غني ته په ټلیفوني اړیکه کې په ولسمشریزو ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړه. نریندرا مودي همداراز ولسمشر غني ته وویل چې هند د افغانستان دوست ګاونډي او د نړۍ د لوی دیموکراسۍ په توګه د افغانستان د ولسواکۍ هر اړخیز ملاتړ کوي. ولسمشر غني په خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو پوسټ کې لیکلي دي چې زما ګران دوست او د هند لومړي وزیر نریندرا مودي نن غرمه راته زنګ وهلی و. ما او افغان ولس ته د ولسمشریزو ټاکنو د بریالي ترسره کېدو او همدارنګه دغه ټاکنو په لومړي پایلو کې د بریا مبارکي راته وویله. هغه مخکې لیکي هغه وویل هند د افغانستان دوست ګاونډي او د نړۍ د لوی دیموکراسۍ په توګه د افغانستان د ولسواکۍ هر اړخیز ملاتړ کوي. هند افغانانو په مالکیت رهبرۍ او کنټرول د سولې پروسې ملاتړ کوي. موږ د سولې پروسې ترڅنګ د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې هم د افغانستان ترڅنګ یو. د ولسواک پرمختللي او باثباته افغانستان لپاره زموږ مرستې او ژمنې پر ځای دي. ولسمشر غني په دغه پوسټ کې مخکې لیکلي دي د افغانستان د حکومت او د خلکو په استازیتوب مې د هند لومړي وزیر څخه نه یوازې د ښه ګاونډي او دوست بلکې د ستراتیژیک ملګري په توګه د هند د همیشني ملاتړ قدرداني وکړه او ورته مې وویل چې اساسي قانون تطبیق ته ژمن یو. هغه وایي ښاغلی مودي وویل هند ستاسو دویم کور دی او دلته د راتګ بلنه درکوم. له هند څخه د لیدنې پر مهال به د یو لړ سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په اړه له نږدې سره بحث او خبرې وکړو. ولسمشر غني وایي چې نریندرا مودي له بلنې څخه مې په مننې ورته وویل چې په مناسب فرصت کې به د هند ته سفر وکړم.